ښه لورې، اوس دا ووایه چې دا به ښه وي چې ستا ستونزه د قانوني لارو حل شي، او که دا ښه وه چې ځان دې په کوټه کې قلف کړی و، نه دې خوړل نه دې څښل او غوښتل دې چې ځان ووژنې. معلم صاحب بله لاره نه وه، ما خو ویلي وو چې زما خوښه نه ده، خو چا نه منله. ګوره لورکی، په کوټه کې قلف کول یا ځان وژل دا هم د حل لاره نه ده، بلکې لویه ګناه ده. معلم صاحب زه مجبوره وم، خو پلار مې وویل خوشحاله یې که خفه سیدګل سره به واده کوې. ګوره لورکی، هر وخت چې د دا ډول پیښو سره مخامخ کېدې چې چا تا ته حق نه درکوو یا چا په تا باندې ظلم کوو، یوازینی د حل لاره محکمو ته ورتګ دی، قضایي عادلي ارګانونو ته ورتګ دی چې ته کولی شې خپل قانوني حق د دغه لارې ترلاسه کړې. که په محکمه کې زما ستونزه حل نه شي بیا څنګه کېږي؟ کېږي، ولې به نه کېږي؟ قانون تا ته دا حق درکړی دی. اجازه ده خیر محمد راځه. په خیر راغلی، په خیر ستړی مه شې. خیرت خدای ولې دغسې وارخطا یې؟ خبره بیخي خرابه ده معلم صاحب. ولې؟ ما ولید چې شیرو د خپلو څو کسانو سره زموږ انګړ ته اوښتی و. څه شی؟ و معلم صاحب، زه اول نه پوهېدم چې د سیدګل چندان سړی نه دی، دا ټول کارونه د سیدګل دي، خو دا راته ووایي چې شی به یې وړي نه وي. نه معلم صاحب هېڅ هم نه دي وړي، خو ما ته ښکاري چې کوم بل پلان یې درلود. خیر دی، ته فکر مه کوه، زه در سره یم. معلم صاحب زه خو اوس دا چرت وړی یم چې دا قضیه به په یو کال کې فیصله شي، 2 کالو کې فیصله شي، تر کله به داسې په ډار کې ژوند کوو؟ او دا سیدګل چې دی ډېر ظالم سړی دی او ډېر کسان هم لري، داسې نه چې کوم بل کار ونه کړي. معلم صاحب ګوره خیر محمده، کله چې زموږ او تاسو عریضه محکمې ته لاړه، هلته پېژندګلوي مېژندګلوي نه چلیږي. څوک چې ګناهګار وي هغه به جزا ویني، او چې څوک بې ګناه وي هغې سره به انصاف کېږي. وایم په خولې دې برکت شه معلم صاحب، خدای دې وکړي چې څه ته وایې همغسې وشي. انشاءالله چې همداسې به کېږي. ګوره خیر محمده، اول ځو محکمې ته، هلته ځینې کارونه خلاصوو، بیا وروسته ځو د پولیسو ماموریت ته. معلم صاحب په زړه کې د ټوپونه وهم، د پولیسو ماموریت کې څه کوې؟ لکه چې ما بندي کوې که څنګه؟ ناصرو جانه ته خبر نه یې، بیګا څو کسان رغل دي د خیر محمد کور ته، غوښتل چې د خیر محمد لور مریمه په زور بوځي. معلم صاحب په زړه کې د ټوپونه وهم، زه خو دا وایم چې دا د سیدو کار دی، د خان کار دی، د خان. و نصرو ما په خپله دروازه کې د شیرو کسان ولیدل. پاکه خیر محمده په زړه کې د ټوپونه وهم، پرون ماښام ما 8-9 کسان د شیرو سره ولید چې دې خواته راتلل. همدې خاطر نصرو اول ځو محکمې ته، بیا ځو د پولیسو ماموریت ته چې خبر ورکړو، هسې نه چې بیا پولیس ونه وایي چې مخکې له مخکې مو ولې موږ خبر کړی نه یو. و په زړه کې د ټوپونه وهم معلم صاحب، اول داسې وکړو چې زه د پولیسو ماموریت ته اول در کوپوس ولې تر څو چې د محکمې نه راځو، هسې نه چې دی کوم کار ونه کړي بیا. یاره نصرو، هله په هله چې په دې ژوند کې د لومړی ځل دی چې داسې سمه خبره دې وکړه. ښه تم ښه وایې، اول به لاړ شو د پولیسو ماموریت ته، یا به لاړ شو محکمې ته، هم به زموږ کار وشي، هم به د نصرو جان په زړه کې غوټه نه پاتې کېږي.
اجازه ده مهرباني وکړئ. سلام علیکم وعلیکم سلام. خیر راغلی خیر. مامور صاحب زموږ عریضه څنګه شوه تر اوسه نه ده خلاصه شوې. ولې څه مشکل دی په دې کې چې نن او سبا راځو زموږ عریضه نه امضا کېږي نه خلاصېږي مامور صاحب مالک صاحب رښتیا وایي دا زموږ عریضه خلاصه کړه چې لاړ شو خپل کار ته. وا ماما سترګې نه لري وګوره چې زه څومره باندې یم. زه دلته ډېر کارونه لرم بیا ټول خلک ستونزې لري. ځئ تاسې اوس لاړ شئ بله هفته یې پوښتنه وکړئ. ځئ ښه مامور صاحب اوس ځو معلم صاحب زه چې ځو دا کار نور صبر کوه مامور صاحب د زموږ په عریضه کې څه مشکل دی چې نن او سبا راته وایي درته مې ویل چې وارې راشي درته خلاصوم یې خلاصوم یې. زه وځه چې زه کار لرم. ګوره مامور صاحب په سمه دې پوهوم زموږ کار خلاصوي او که نه معلم صاحب زه چې ځو دا سړی زموږ کار نور هم خراب نه کړي. زه چې ځو مامور صاحب زموږ کار خلاصوي او که عامل ته دې ورشم وایم ځه لاس د خلاص او توره دې تېره وایم ښه وځه وځه چې زه کار لرم زما وخت تاسې عباس مه تېروئ. وایم چې څه دې له لاسه کېږي بیس په ما وځه 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 په مذهب کې کلمه ووایم. وبخیر د مدیر صاحب حقوق کوم ځای کې کېږي دغه شعبه کې کېني. خیر دی خدای مهربانه دی بېشک هر څه به جوړ شي او تاسو غم مه کوئ زه به دا هر څه وڅېړم. مننه والکه خبره کوم مدیر صاحب فتح محمد خان ته غږ کړه. السلام علیکم مدیر صاحب. ته نه شرمېږې ته نه اصلاح کېږې سر د ننه ته د وظیفې نه ګوښه کېږي او په منتظرینو کې به اوسې. خپل ټول کارونه او مسؤلیتونه به کبیر خان ته سپارې پوه شوې که نه؟ ما څه کړي دي مدیر صاحب؟ ګوره فتح محمد ته ښه پوهېږې چې زه د اداري فساد نه څومره کرکه لرم او زه په خپل مدیریت کې هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوم چې خلک وځوروي هغوی دې په کړه وخته کې او د هغو نه د بډې رشوت واخلي ولو که د سترګو تور مې هم وځي. بدون د دې نه چې نور درته څه ووایم زه به او ټول مسؤلیتونه به کبیر خان ته سپارې. که د یوه خبره هم د خولې نه وتلې وه بیا د سمدستي به څارنوالي ته معرفي کوو. پوه شوې که نه؟ زه لاړ شه او کبیر خان ما ته راولېږه. مدیر صاحب بخښنه غواړو چې ستاسو وخت مو ونیو. نه تاسو باید دا خبرې ونه کوئ ځکه دا مدیریت خو ستاسو خلکو د خدمت لپاره جوړ شوی دی تر څو تاسو ته انصاف درکړي او بله دا چې دا زموږ دنده ده تر څو ستاسو قانوني حق تاسو ته درکړو. زه ستاسو عریضه ثبتوم. مدیر صاحب سب نه وروسته څه کېږي چې موږ دې کار دپاره ډېره بیړه لرو. کاکا جانه د حقوقو د مدیریت دنده دا ده چې اول ستاسو دعوا ثبت کړي بیا د دعوې دواړه خواوې د خبرو اترو او د جوړ جاړي دپاره دې مدیریت ته راوغواړي. که چیرې د دغه دواړو خواو نه یو هم د پرېکړې نه راضي نه وي سمدستي دغه موضوع د شرعي او قانوني حل و فصل لپاره باصلاحیته محکمې ته لیږدول کیږي. و مدیر صاحب په زړه کې د ټوپونه وهم اوس دا سیدو به څوک راولي؟ دا سیدو څوک دی؟ سید ګل یادوي مدیر صاحب چا سره چې موږ دعوه لرو د هغه راوستل په موږ پورې اړه لري چې بیا موږ د پولیسو په مرسته هغه دلته راغواړو. په زړه کې د ټوپونه وهم مال چې خیر محمد باندې راولی د هغه د سورخطا سو رنګ یې واوښت. اجازه ده صاحب. راځه کبیر خانه. دا د دوی عریضه ده مدیر صاحب.
دا ورونه چې ګورې یوه حقوقي ستونزه لري کارونه ډېر جدي دي ډېره جدي ستونزه ده دا یې عریضه ده ما حکام ورکړي عریضه یې ثبت کړه او کارونه زر تر زره په جریان کې واچوه ښه صاحب په سترګو صاحب انشاءالله چې ستاسو کار به ډېر زر خلاص شي او تاسو به بعد د دې نه پریشانه نه اوسئ ډیره مننه تکلیف دې وکړ زه غواړم چې تاسو پریشانه شوئ دې ته زحمت هم وایستئ راغلی او ما ستاسو په سر هغه نفر هم د وظیفې نه ګوښه کړه ځکه چې تاسو خفه شوئ او موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو تاسو کولی شئ د خیره سبا 9 بجې په خیر بیا حاضر شئ دلته ډیره مننه صاحب خدای دې اجرونه درکړي صاحب په زړه کې دې ټوپونه وهو بې زویه مه شي مهرباني ستاسو سره خدای په امان صاحب خدای په امان جوړ یاستئ صحتونه ښه دي شکر دی موږ د شیورو د ډلې د موندلو لپاره دغه کلي کې ګمارل شوي یاستو غواړو چې تاسې موږ سره مرسته وکړئ څومره ښه او معلم صاحب مونږ خو د حقوقو مدیریت ته هم غوښتي یاستو څنګه به شي هیڅ خبره نه ده خیر محمد خانه ناصر جان به د دوی سره پاتې شي او دوی سره به مرسته وکړي ما او تا به د حقوقو مدیریت ته لاړ شو ښه خبره ده معلم صاحب په زړه کې دې ټوپونه وهم ما کله د شیرو د اوسېدلو ځای لیدلی زه کله پیدا کوی سم صاحب ته فکر مه کوه کمې وی که درته معلوم وي اجزا یې درته معلوم وي صرف موږ ته یې راوښیه نور موږ پوهېږو کار ته نور خلاص یې ته ځه خپل کار عامر صاحب په زړه کې د ټوپونه وهم نو چې داسې ده داسې ځای ته د بوځم چې هلته پزلو ګرځي راګرځي صحیح شو و صحیح شو مهرباني تاسو کولی شئ راځئ مدیر صاحب ودرېد دا سړی د زور نه کار اخلي پروا نه کوي څه خبره نه ده هر څه به سم شي د حقوقو د مدیریت یې همدا دنده وه چې سیدګل دلته حاضر کړي او په دې وپوهوي چې دا قضیه همدلته ختمه شي اما تاسو ولیدو چې هغه په خپله خبره ټینګ ولاړ او جوړجاړي ته هېڅ حاضر نه شو نو اوس به څنګه شي مدیر صاحب دې سړي خو نه منله اوس تاسو قضیه محکمې ته لېږم او محکمه به په خپله فیصله وکړي یاره معلم صاحب زه خو وایم چې راځه له دې خبرې تېر شو او خپله عریضه بېرته واخلو څه شی غواړئ چې مریم سیدګل ته ورکړي بله لاره نشته نو څنګه
که ټول خلک د خپل حق نه تیر شي هېڅ کله به حق حقدار ته ونه رسېږي ټول عمر به په دې وطن کې همدا ډول لانجې وي ګوره خیر محمده دلته قانون دی محکمه لرو دغه عارضه محکمې ته ورسېږي انشاءالله ټول کارونه بال شي خو معلم صاحب خیر محمده زه تا نه مجبوروم چې ته د ما سره مرسته وکړه ما د مریم سره وعده کړي چې د هغې سره مرسته کوم تر څو خپل حق ترلاسه کړي پوه شوی او که نه ورځئ نو نیولې ستاسې کار دی په زړه کوم ټوپونه ووهم